سلامونه او نیکې هیلې د هیله اکاډمي درنو څارونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د کمپیوټر د بنسټونو د دریم لوست په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې یم. په دې لوست کې به د کمپیوټر تاریخي مخینې یا تاریخ شول ولو. د کمپیوټر د تاریخي مخینې د لوستلو موخه دا ده چې د کمپیوټر پیدایښت او تر اوسنۍ بڼې د تحولاتو د لړۍ په اړه وپوهیږو. یعنې کمپیوټر چا رامنځته کړ، څنګه رامنځته شو او څنګه یې تر ننني شکله پورې ورسېده. شاید اورېدلي مې وي چې کمپیوټر په لومړیو کې رامنځته شوه په کوم ډول و، څومره ستونزې خلک لرلې د کمپیوټر له پیدایښت څخه مخکې او کله چې کمپیوټر رامنځته شو په کوم ډول و، څومره اسانتیاوې تر هغې وروسته رامنځته شوي دي. دغه لړۍ په اړه به د کمپیوټر په تاریخي مخینه کې په لنډه توګه معلومات ترلاسه کړو. په دې درسي بهیر کې به له دې مطالبو سره اشنا شئ: د کمپیوټر اختراع یعنی چا اختراع کړه، او د کمپیوټر نسلونه چې په دې لوست کې به فقط 15 نسلونو څخه یادونه کوو. د کمپیوټر اختراع چارلز بیبیج چې یو انګلیسي فیلسوف یا ریاضیپوه او همداراز مخترع او میخانیک انجینر دی، د کمپیوټر د پلار په نامه هم پیژندل کیږي، ځکه چې د کمپیوټر رامنځته کړی او د کمپیوټر په اړه لومړنۍ مفکوره او لومړنۍ هڅه د چارلز بیبیج لخوا ترسره شوه. بیلابیل اندونه یې د نویو محاسباتو لپاره زمینه برابره کړه. د چې کوم افکار په خپل ذهن کې لرل او په کوم اندونو لپاره چې د کار کړی همغه و چې دا د کمپیوټر د پیدایښت لپاره یې لاره برابره کړه. بیبیج د لومړي ځل لپاره په 1830 لسیزه کې تحلیلي ماشین رامنځته کړه. تحلیلي ماشین هغه ماشین دی چې اوس یې موږ د کمپیوټر په توګه پیژنو، یعنی دغه تکامل شوې بڼه ده. نو لکه څنګه چې موږ وایو چې کمپیوټر له کمپیوټر څخه اخیستل شوی، کمپیوټر د محاسبه کولو په معنا ده، نو دی هم د تحلیلي ماشین چې هغه معلومات تحلیلول د هغه په رامنځته کولو سره په لومړي ځل پیل وکړ چې همغه د کمپیوټر بنسټ یا د کمپیوټر لپاره لومړنۍ هڅه بلل کیږي. د کمپیوټر نسلونه په دې درس کې موږ د کمپیوټر 15 نسلونه لولو. د کمپیوټر لومړی نسل چې له 1940 کال څخه تر 1950 کال پورې رامنځته شوی، دا کمپیوټرونه ډیر ضعیف کار کوو، یا هغه د کمپیوټر لومړنی یا بنسټیز نسل دی او په سایز کې هم ډیر ستر ول، یعنی ډیر غټ سایز سره دا کمپیوټرونه رامنځته شوي او کارکرد یا هغه استفاده په ډیره کمه توګه وه. په دې نسل کې خورا ستر خو ضعیف کمپیوټرونه رامنځته شوي وو. د کمپیوټر د لومړني نسل لومړنۍ بیلګه چې هغه د اینی کمپیوټر چې تقریبا 10 ټنه وزن یې لره، یعنی نن سبا موږ کمپیوټرونه ګورو چې تر 200 ګرامه 300 ګرامه پورې رامنځته شوي دي، یا حتی تر دې کم هم رامنځته شوي دي. خو په هغه وخت کې لومړنی کمپیوټر چې رامنځته شوی تقریبا 10 ټنه وزن لره. په هغه وخت کې چې هغه کمپیوټر ډیر کم کاری کوه، په دغه ستره پیمانه رامنځته شوی او د اړتیا وړ برق هم تقریبا 140 کیلو واټه چې خورا زیات دی. همداراز د کمپیوټر د دویم نسل چې و هغه له 1950 څخه تر 1960 کلونو پورې رامنځته شوي. دا کمپیوټرونه د لومړي نسل پر ځای رامنځته شول چې لاندې ځانګړنې لرلې. د لومړي نسل کمپیوټرونو پر نسبت کوچني ول، یعنی هغه کمپیوټرونه چې موږ ویل تقریبا 1000 متره مربع ځای نه و، دا د هغوی په نسبت نسبتا واړه ول، خو په دغه پیمانه واړه نه ول لکه څنګه چې نن رامنځته شوي دي. او د لومړي نسل کمپیوټرونو په نسبت یو څه ارزانه ول. د لومړي نسل کمپیوټرونو په نسبت لږ حرارت تولیدونکي دي، او همداراز دا کمپیوټرونه په پوهنتونونو، څیړنیزو مرکزونو او سترو سازمانونو کې ګټه ترې اخیستل کېده. همداراز د کمپیوټر دریم نسل چې دی له 1960 څخه تر 1990 کلونو پورې رامنځته شول، چې په دې کمپیوټرونو کې څو ټرانزسټرونه په یو ځای توګه وکارول شول، چې همدا لامل شو چې کمپیوټرونه لږ څه واړه شي او هغه حجم چې د پخوا په نسبت مثلا په لومړي نسل کې په دویم نسل کې کارول کېدل او هغه ستر حجمونه چې لرل، نو په دې توګه لږ څه واړه شول. دا کمپیوټرونه د دویم نسل پر ځای رامنځته شول چې لاندې ځانګړنې لرلې. د دویم نسل کمپیوټرونو په نسبتا کوچني ول، یعنی اول نسل چې کوم و لومړنی نسل هغه ډیر زیات غټ و، دویم نسل لږ څه واړه شول، دریم نسل هغه پسې لږ څه نور هم واړه شول. د دویم نسل کمپیوټرونو په نسبت ارزانه دي، او همداراز د دویم نسل کمپیوټرونو په نسبت په ښه توګه کار کوي. دا کمپیوټرونه په سوداګریزو مرکزونو، ځینې شخصي ځایونو، همداراز په کوچنیو سازمانونو کې استفاده کېدل. د کمپیوټر څلورم نسل چې د 1970 او 1980 کلونو ترمنځ رامنځته شول، په دې کمپیوټرونو کې د لومړي ځل
لپاره نسبتا کوچني پروسیسرونه وکارول شول. دا کمپیوټرونه د دریم نسل پر ځای رامنځته شول چې دا هم لاندې ځانګړنې لرلې. د نورو نسلونو کمپیوټرونو په نسبت کوچني ول. په دې نسل کې یعنې د لومړي دویم دریم نسلونو څخه نور هم کمپیوټرونه سره واړه شول. د نورو نسلونو کمپیوټرونو په نسبت بیه یې هم ارزانه وه. یعنې لومړی نسل کمپیوټر چې ډیر غټ و طبعا قیمت یې هم لوړ او کارکر د ډیر ضعیف و. دویم نسل کمپیوټر لږ څه واړه شول، بیه راټیټه شوه. دریم هم داسې او څلورم د ټولو په نسبت لږ څه ارزانه ول. د نورو نسلونو کمپیوټرونو په نسبت په ښه توګه کار کول، یعنې کارکر دې هم د هغوی څخه لږ څه ښه شو. د شبکې یا نیټورکینګ وړتیا دا هغه لومړنی پیر یا لومړنی نسل چې کمپیوټرونو کې سره د شبکې یا د نیټورکینګ اسانتیاوې رامنځته شي. د سافټویرونو رامنځته کېدل همداراز هغه اوسني بڼه سافټویرونه چې موږ ګورو دا خو اوس لږ څه پرمختللې بڼه دي، په هغه وخت کې په ابتدایي شکل رامنځته شوي ول او د کمپیوټرونو د شخصي استفادې وړ ګرځېدل. یعنې د کمپیوټر څلورم نسل چې کله رامنځته شو، له دې څخه وروسته عادي خلک هم کولی شول چې په عادي توګه کمپیوټرونو څخه استفاده وکړي. د کمپیوټر پنځم نسل چې له 1980 څخه شروع شو تر اوسه پورې لا نور جنریشن یا نوي نسلونه پکې رامنځته کېږي. په دې کمپیوټرونو کې د مصنوعي ځیرکتیا سیسټم وکارول شو. لکه څنګه چې اوس ګورئ د مصنوعي ځیرکتیا خورا ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي او همداراز ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې دی. په لومړني توګه یا په لومړنیو حالاتو کې په پنځم جنریشن یا د پنځم نسل څخه وروسته مصنوعي ځیرکتیا په کمپیوټرونو کې وکارول شو چې اوس خورا ډېر پرمختګ یې کړی. دا کمپیوټرونه د نورو نسلونو په نسبت ګڼې ځانګړنې لرلې چې په لاندې توګه یو څو ځانګړنې یادوو. یو چې دا چې ډېر کوچني دي، یعنې حتی لپټاپونه به مو لیدلي ډېر واړه رامنځته شوي دي. ځینې مثلا متوسط سایز لري، کولی شي چې په بیکونو کې هم په لاس کې انتقال کړو. انټرنیټي اسانتیاوې لري چې ګڼې اسانتیاوې ګټې ته اخیستلی شو. په لوړه کچه کار کول. دا ډول کمپیوټرونه هم له پنځم نسل څخه وروسته رامنځته شول چې دوی کولی شي په دقیقه توګه کار وکړي، سترې محاسبې، سترې پروژې پر مخ بوځي او همداراز د کاروونکو تقریبا ټولې اسانتیاوې یا ټولې اړتیاوې کولی شي دغه کمپیوټرونه پوره کړي. چې د انټرنیټ له لارې همداراز بېلابېل نورې اسانتیاوې چې رامنځته شوي دي خلکو ته، مثلا په ډیزاینینګ کې، په انجینري پروګرامونو کې، همداراز د اقتصاد په برخه کې چې کوم اقتصادي پروګرامونه سافټویرونه د اقتصاد لپاره رامنځته شوي دي، دا خلک کولی شي له دې څخه په استفادې سره ځان ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي او په اسانۍ سره خپلې اړتیاوې پوره کړي. له دې کمپیوټرونو څخه خلک د بېلابېلو سترو او کوچنیو موخو لپاره ګټه پورته کوي. دا و زموږ د نن ورځې درس چې د کمپیوټر د تاریخي مخینې یا تاریخچې په اړه مو تاسو ته آماده کړې وه. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي او راتلونکي درسونه مو هم په منظمه توګه وڅارئ. تر بیا ښې چارې.